حسین احمد مدنی رحمه الله دا د دیوبند ډیر لوی عالم و. دا یوه ورځ جوس کې ناست و، سفر یې کولو، نو یو عیسوي ورسره جوس کې ناست و. نو عیسوي جوس کې قضای حاجت ورته پېښ شولو او داسې متولو بتروم ته لاړو. نو چې کله دا عیسوي بتروم ته لاړو، نا کوم بتروم و ډېر ګنده و، سخو و. دا عیسوي بیا واپس راغلی د جوس کې سیټ کې ناسته. نو حسین احمد مدني رحمه الله ته پاته ولګېدله چې عیسوي خپل ضرورت پوره نه کو. دا حسین احمد مدني رحمه الله راغلو، ای جوز ولا کوم بتروم وي بتروم یې صفا کو. نو حسین احمد مدني رحمه الله عیسوي ته ویلو چې وروره ته لاړ شه خپل حاجت پوره که. نو عیسوي څه واپس بتروم ته راغلو، څه وایي کتلو، صفا سوترا و، کومه ګندګي وه ګندګي صفا وه. عیسوي خپل حاجت ورکې پوره کو. نو چې کله دا عیسوي واپس راغلو، حسین احمد مدني رحمه الله نه پوښتنه وکړه چې مولوي صاحب دا بتروم تو صفا کړی؟ څه دا بتروم مو صفا کو. څه ویلې د صفا کو؟ څه وروره دا مې تو دپاره صفا کو. څه ته لاړې تو حاجت نه کو پوره، ګنده و، مو ته پاته ولګېده څه دې ورکې خپل حاجت نه ده پوره، ګندګي ورکې پرته وه. زه لاړم او تو دپاره بتروم صفا کو، څه ته ورکې خپل ضرورت په اسانۍ سره پوره کړې. عیسوي ورته حیران شو چې تو یې مو دپاره بتروم صفا کو. عیسوي مغزه کې حسین احمد مدني رحمه الله سره بیعت وکړو، کلمه یې ویله، اسلام ته داخل شو، عیسوي مسلمان کو. حسین احمد مدني رحمه الله عیسوي په جوس کې مسلمان کړه ده. زموږ د دیوبند علماو داسې کردار و، داسې اخلاق یو چې عیسویان ورته خپو ته ټیټ شولو، عیسویانو اسلام راوړو، مسلمانان شولو.